په دې ځای کې بیا هم موږ تاسو ته یو درېیمه درجه پولینوم راکړل شوی دی او له موږ تاسو څخه غوښتل شوي چې د پورته پولینوم ټول حلونه یا د ایکس له محور سره تقاطع په لاندې ګراف کې په نښه کړو. دلته ګراف موږ تاسو ته راکړل شوی دی او باید په دې ځای کې د یاد پولینوم د ګراف تقاطعګانې البته د ایکس له محور سره پیدا کړو. د همدې کار لپاره موږ تاسو لومړی باید د ایکس ټول هغه قیمتونه پیدا کړو چې یاد پولینوم په هغې باندې صفر کیږي، یا د 15x مکعب جمع 15x مربع منفی 10x. په دې پولینوم کې باید x لپاره داسې قیمتونه پیدا کړو چې یاد پولینوم له صفر سره مساوي کړي. نو په ټوله کې دا ځای مساوي شي له صفر سره. د همدې کار لپاره موږ او تاسې باید دلته بیا هم مشترک ضریبونه ونیسو. که چیرې د درې واړو حدونو ته وګورو دا درې واړه په 15x باندې پوره د تقسیم وړ دي، نو 15x په مشترک ونیسو. 15x دا ځای کې چیرې تقسیم کړو دلته به یوازې x مربع پاتې شي او دا ځای کې تقسیم کړو جمع x به پاتې شي او دا ځای کې تقسیم کړو نو منفي 6 به پاتې شي. ښه، اوس دې ځای ته که چیرې وګورو دا نو یو متحوله دوه درجه‌ای الجبري افاده ده. نو که چیرې دا په دوو قوسونو باندې وویشو دلته باید موږ تاسې دوه داسې عددونه پیدا کړو چې که چیرې سره ضرب شي منفي 6 شي او که جمع شي نو یو شي، ځکه د دې ضریب یو دی دلته. که چیرې تاسو په دې ځای باندې نه وئ پوه شوي نو د افادو په ضریبونو باندې ویشلو ته مراجعه وکړئ. ښه، نو که چیرې دا ځای په دوو قوسونو باندې وویشو 15x به په خپله ولیکو ضرب دلته به یو قوس شي x، ځکه که چیرې مثبت 3 او منفي 2 په پام کې ونیسو نو دلته صدق کوي، دا ځای به شي x جمع 3 به یو قوس شي او x منفي 2 به بل قوس شي. ښه، اوس نو مو دا ټول په قوسونو باندې تجزیه کړ. که چیرې له دې دریو څخه هر یو صفر کیږي نو ټوله افاده به صفر کیږي. لومړی به دې ته راشو چې 15x په څه شي باندې کیدای شي صفر شي. 15x که چیرې مساوي شي له صفر سره نو x به مساوي شي په خپله له صفر سره. یو حل صفر شو. دویم حل ته که چیرې راشو یا که چیرې دا ځای صفر شي نو بیا هم دا ټوله افاده صفر کیږي. x جمع 3 که چیرې مساوي شي له صفر سره نو x به مساوي شي له منفي 3 سره. دا بل حل شو. او که چیرې دې وروستي یوه ته راشو دلته که چیرې x منفي 2 مساوي شي له صفر سره نو x به مساوي شي له 2 سره، چې دا دریم حل شو. اوس موږ او تاسې حلونه لاسته راوړل را به شو او همدا حلونه به دلته په ګراف کې وښیو. لومړی حل صفر و یا دا ټکی، دویم حل هغه منفي 3 و یا دا ځای راځي، او دریم حل بیا مثبت 2 و یا دا ځای. نو دا درې حلونه شول یا هغه ټکي دي چې د راکړل شوي پولینوم ګراف یې د ایکس له محور سره قطع کوي. دا ګراف کیدای شي په داسې ډول یو ګراف واوسیږي، په داسې ډول یو ګراف واوسیږي، او یا هم کیدای شي چې دا په داسې ډول یو ګراف واوسیږي. خو د دې لپاره چې وکولی شو دقیق ګراف پیدا کړو دا لږ څه نور کار ته هم اړتیا لري.